السلام علیکم. وعلیکم سلام. خیر وروره. خیرات ده. خیرات ده. شکر. والکه وختونه زه هغه سر نه ګورم ته چکر مکر دې شروع کړي دي چکر لګې په رومیان یې ګوتې وخې رومیان اړې راړې اخر د رومیان دومره قیمت شي چې ته ورته چوکیداریانې کې ریټ خو هم نشته. وا د خدای بنده مونږ هسې چوکیداریانه نه کوو د دې لپاره کوو چې څوک نور پکې رومیان ونه چي. نه یاره څه وایې او که نه هلکه خبره خو د ځای نیسي. والکه رومیان خو هسې هم تباه دي زه چېرته چکر ته ځو. چېرته به ځو؟ زه چې ځو دا اوس چېرته چکر به وځي چې ځو. د خر باندې څه بیرون دی راویستی ده. ای وروره دا مې د دې په خاطر راوړی چې خرڅ یې کړمه. یاره په څو؟ دا مې راایستی دی امریکایي مال دی په 10,000 افغانۍ. په 10,000؟ والکه دې کې څه خاصیت چې دومره قیمته ده؟ خیاست که خیاستونه چې کله په خر باندې سپور شوي نو تاله به شنه شنه باغونه درته به ښکاري. نه یاره شنه شنه باغونه راځه چې پکې سپور شم. والکه یو خبره درته کومه چې کله په دې خر باندې ګناهګار سړی سپور شي که نه نو بیا دا شنه شنه باغونه ورته سم نه ښکاري پوه شوې که نه او که نه. هله ما ته د رومیانو پټی نه بل هېڅ هم نه ښکاري. دا ملګری ته به ډېر ګناهګار ښکارم. راځه دروغ به ورته ووایم. هلکه ما ته خو ډېر شنه شنه باغونه ښکاري. ولې ماما زو دا څه شي دې ولیدل او که نه؟ هلکه پوښتنه مه کوه داسې شنه شنه باغونه ښکارېده چې وایمه. ته ودرېږه زه هم پې سپارېږم. ښه یاره والله که څه په نظر راځي راځه دروغ به ورته ووایم که نه ګناهګار ورته ښکارم. ای ماما زموږ دا ملګری خو ډېر زیات ګناهګار ده. ما خو باغونه ولیدل چمنونه مې ولیدل او جنتونه مې ولیدل ښاپېرۍ مې ولیدلې او یوه دومره کیله وه. وروره څه شي دې ولیده؟ ما خو چمنونه ولیدل باغونه مې ولیدل. داسې کار وکړه پیسې ورته ورکړه چې دا خر بوځو. خر اخلو؟ او یاره په 1 روپۍ دا خر نه ارځي خو راځه دا ملګري به کوم شی لیدلی وي. دا ورکړه پیسې ورکړه خر بوځو. No.